ټیک ده سترګې پټې کړې نو زور وکړې دا سترګې پټې کړې ما خبره وره غړېدلو سترګو دا نه د غویانو په شان زور به نه کوي انسانانو په شان زور سترګې پټې کړې وروره سترګې پټې سترګې په زور سره پټېږي پټې کړې سترګې ګورې دا زور سره نه سترګې پټې کړې سترګې پټې داسې کړه بل لاس ورته واچوم که نه نه بل به پکې نه واچوې وکړې زور شاباش تکړه شې دا خو نه کېږي مو ګټله دې خوا راشې درته ویم که نه دې خوا راشې دا به لږ داسې کې اوس ته کوم خبره تاسو به داسې کار وسو کې که نه تاسو خو جګړه په اتفاق نه ولر شئ مخې نه تاسو خو جګړه په اتفاق نه وه که نه نه جي نه اوس دواړه په اتفاق اوسئ خبره وره دا ټوله وکړه خدای دې کړه کسان نه ولې که نه غنم پاخه دي یاره کسان نشته یاره دا به دې سره څه کوو یاره که خدای مو غر که داسې کوئ لیوني یې که څنګه چل دی یاره کوت څه کوي ډېر تکلیف دی راته هېره کړه د کور او نغرې وران کړه نو زه به اخر کوم څه زه خو د غر پر کړم یاره زه واشروم راتلم واشروم راتلې سله سله په خېټه مې درد دی وی زما خو په خېټه درد نشته الله دا دې څه په عذاب کې چې ولي ربه درته وایم په ارام کښېنه د دې څه غم وکړه د دې نه م خلاص که ظالمه دا څه په مصیبت تې اړولی یو وده شه وی څه سوچ کوه چې څوک مسلمان راشي او دا کټ کړي که دا یې کټ نه کړو که نه نو زندګي مو ډېره سخته ده یار نو زم دا وایم که نه څه سوچ وکړه د خدای ظالمه د دې یاد کړو نه مو باسه ساه مې بنده شوه کور ته به تلل غواړي بچي مې به ویجاړي داسې کار دی نه ته مونږ کره راتلی شو نه زه تاسو کره راتلی شم د دې به کېږي څه ماړه داسې په مصیبت درته مې ویلي وو که نه چې واوړه زما د علاقې نه وځه خو تا زما نه منله که نه اخر ګیر شوې او زم د ځان سره ګیر کړم د خدای ظالمه دا به څه کوو دا به داسې کوو خبره وره څه سوچ کوو که نه د ریل پاټلۍ لکه زه پولیس مو نیسي چې ریل نه یو خوا ته کښېنې بل خوا زه کښېنم او ریل راشي او دواړه جدا کړي خو دا بل شان مو جدا نه کړي ما سره دا یاره ده داسې کار کوو چې په دې کلي کې چېرته لوار ګورو زه وایم په هغه باندې به پسنده نو کټ پشي تشه او داس ماتې تباه کړم مه راځه تشه او داس ماتې کوم خدای پښتون سړی دی بریتو ته دی وګوره کار دی چوړیانو کې مړه ځان دې شرمولی دی السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام کاکا دلته چېرته لوار نشته په لوار څه کې اصل کې مړه دا زنځیر دی دا کټ کوو لوار پسې ګرځو خو نه میلاویږي په دې لور به راته کټ نه کړي یار اله اوس یې رامنې کوي هلکه راشه مې کټ کوه خو منډې مه وه ظالمه درز به وخورې پخپه ګوډم دی الله دی به اوس رامنې کېږي کم دی سره به څه کوو څه داسې کاره زما خبره وره اوس زما خبره وره وروره زما کور ته زړه شي او زما ښځه دومره بدماشه ده که نه او کمکلم ده زه کور ته ځم ما پسې به نه راځي وروره دا درته ښه څپه دی څنګه به نه درځم نو دا خو زه به درځم پسه نه مو څوک کټ کوي نه څه کوي خبره وره دا زما کور دی چاته ونه وې
بله خبره وره زه دننه ځم خو ته یو مهرباني وکړه ته بهر ودرېږه ته راپسې دننه مه راځه د شرم خبره ده زما ښایسته ښځه ده که هغه ته ولیده نو زما عزت کې به څه پاتې شي نو څنګه به نه درځم دا کولو که نو نه به درځم نه که نه زه دننه کېږم خو زه نیمچه دننه کېږم مطلب مې دا دی زه دې دروازې کې ودرېږم خپلې ښځې سره سوال جواب کوم او بس ته بهر ودرېږه زنځیر اوږد دی مړه غم مه کوه لږ زر راځه ښه زر 2 منټه کې تفصیل ए खुदे दे ځواني ورته دا په دې سړي د کله راځم نه کو باروزه درته ویم باروزه درته ویم موزه با ظالمه دا د ښځه وه که نه چرمښکۍ وه خدای دې تباه که اوس دې ته وګوره چې پردي سړي را دننه کوي لګیا ته لږ را دننه شه چې زه دې په وینو رنګ مېلمنو سره څوک داسې کوي زه خو په خپله نه یم درغلی دې خاوند دې در دننه کړی ما ته مې ورپرېږده چې دا څوک په وینو سور کوي ته مې ورپرېږده خبره واوره ته خو د والو عادت دی ما فیصله خمبیره کې راځه چې د دې څه نوره لار راوباسو راځه که ته ما مور کره پخو نه لېږلې که نه نو زما نوم به م غندلې نه راځه راځه زمریه ما ته معلوم وي راځه ماله ته مې ورپرېږده راځه زم د سره ځم راځه رکشه سکې کار راته ګو ګورم به مه تېغېږه